پښتونه ته بې اعتباره یې، تا ورور وژلی، د بل لپاره خپله ورېنداره کونډه کړه، تا په سکه ورور د کفر فتوې لګولې دي، تا اکا وژلی دی، تا وراره مړ کړی دی، خپل وطن لوټې لوټې کوي د بل لپاره، تا خپل ځان ډېر بې حیثیته ثابت کړی دی، تا د ورور دفاع نه وکړه، تا د ورېندارې دفاع نه وکړه، تا د اکا دفاع نه وکړه، تا د وراره دفاع نه وکړه. دنیا کې انسانان د دغه رشتو حفاظت کوي، د ورور، وراره، ورېندارې، د اکا حفاظت کوي، او تا دښمن ته دغه خلک ووژلو، دا خلک دې مړه کړلو. خلک در څه بیریږي، تا چې په خپل کلي کې نه پرېږدي، تا چې په خپل وطن کې نه پرېږدي، خلک در څه بیریږي. هغو ته معلومه ده چې دې ورور مړ کړي زموږ په خوله، دې ورېنداره کونډه کړه زموږ په خوله. زه څه حیثیت ورته تا دای کارونه وکړو چې په انسانیت کې دا کارونه نه کېږي، په پښتونولي کې دا کارونه نه کېږي، په مسلمانۍ کې دا کارونه نه کېږي. خلک در څه بیریږي، ته په یو چوکاټ کې هم نه راځې، ته د یو چوکاټ هم نه یې تابع. کم پښتون نه دی خرڅوی، چا د کام سودا نه ده کړې. پښتون کور په کور خرڅ سو، جومات په جومات خرڅ سو. پښتنو مشرانو د دې کام د ننګ و ناموس سوداوې نه وکړې، اقتدار ته سجدې نه دي کړې، ډالر و ایمان نه کې خرڅ، نن نه خرڅېږي. موږ دغه مشران واکداران عربپتیان دي، په ډالرو بدیږي، بچیان یې د امریکا او د استرالیا په نایټ کلبونو کې نڅاوې کوي، ډانسونه کوي. دنیا شتمن خلک دي، دا پیسې د کمه رالې. ته چې د کام سودا ونه کې نو ته دونې پیسې ګټې. که په خولو وي که په محنت وي، خو افغانان ډېرې خولې تویوي، ډېر محنت کوي، کولنګ وي، بیلچه وي، د ماښام ډوډۍ نه سو پیدا کولی. په محنت په ایمانداري خو یې ورپی نه ګټل کېږي، خپل اولاد نه ساتل کېږي. او تا په امریکا استرالیا کې د عربو روپو جایدادونه جوړ کړي دي، بزنس دي، کاروبار دي، غټ تاجر یې. او پرون دې موږ ولیدلې ستا ماضي، ستا پلار بیلچه وهله، ستا پلار کولنګ وهل، په نس نه وموړ. ته د دنیا شتمن سړی، کام دې خرڅ کړی، د کام دلال یې. نو پښتنو ورونو کوم پښتون نه سو خرڅ، چا د کام سودا نه وکړه. دا د کام دلالان څه دي، دا د کام دوسان څه دي. د دې له لاسه نن پښتون تباه او برباد دی، ټوک ټوک دی. د یوې چوکۍ لپاره یې ټول کام خرڅ کوي، دین ایمان یې خرڅ کوي. د یوې ګاډۍ دپاره، د یو موټر دپاره دین ایمان خرڅ کوي، کام یې خرڅ کوي. د کام ټول دلالان معلوم دي، هر چاته معلوم دي. پښتنو له 2 کلن ماشومه پوښتنه وکړه، هغه ته معلوم دی چې د کام دلال څوک دی، دا کام چا خرڅ کوي. دا نن چې پښتون بې عزته دی، دا نن چې پښتانه عزت نه کېږي، دې نه ګڼي چې د دې مشران خرڅوي دي، د دې مشرانو دلالي کړې ده. دا کام مې بې حیثیته ثابت کړی دی، دا کام مې بې وجدانه ثابت کړی دی. نور به په چا اعتبار نه کوي، په خپله به راپورته کېږي، له ځانه به مشران جوړوي. نن د یو ریړۍ والا ډېره تجربه لري د ژوند، یو مزدور چې کولنګ وایي دا ډېره تجربه لري، یو بزګر ډېره غټه تجربه لري، هغه انساني تجربه لري، هغه د کام د یووالي تجربه لري، هغه سره دا فارموله شته، له هغه سره دغه مازغه شته، دونه فکر شته چې کام څنګه سره یو ځای کېږي. خپلې خاورې سره جفا مه کوئ. افغان هېڅ حیثیت نه لري، پښتون هېڅ حیثیت نه لري. دا خو ثابت شو چې څوک انسان نه ګڼي، څوک خبرې ته اهمیت نه ورکوي، په هغه د انسانانو له لیسټه ایستلی دی. د لالانو مشرانو له لاس موږ په دې وجه بې عزته یو چې موږ سوداوې زموږ مشرانو کړي دي، موږ یې څو وارې خرڅ کړي یو. نو دنیا جهان موږ په انسانیت کې نه راولي، دنیا جهان موږ انسان نه ګڼي. دا زموږ د دغه دلالانو مشرانو له وجې.